د شیطان د شر تذکره دلته هم شوې چې په الله پورې پناه ونیسه د هغه د شر. سوال دا دی چې ولې دلته خاص ذکر شو شیطان، اعوذ بالله من الشیطان، لکه د بل چا شر ذکر نه شو، د شیطان د شر تذکره. نو جواب دا دی چې الله سبحانه وتعالی د دې خبرې وضاحت په قرآن کې ښه واضح کړی. یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای د آدم بچو شیطان هم په فتنه کې وروانه چي لکه څنګه چې ستاسو مور پلار یې جنت ته راویستي. معنی دا چې د شیطان چل ول ډېر خطرناک دی. زمونږ مور پلار څوک دي؟ آدم علیه السلام او حوا بیبي. معنی دا چې ځان ترې ساتي، نو چې ځان ترې ساتي نو هوښیار اوسه او په مخه د استعاده ووایه. بل ځای کې الله وایي ان الشیطان لکم عدو، شیطان ستاسو څه دی؟ دشمن دی. فاتخذوه عدوا، دشمن یې ونیسئ، معمولي یې مه ګڼئ. موږ که ځان ویده کړی دی خو هغه څه دی؟ هغه بیداره دی. قسم هغه خوړی دی، قسم الله ته قسم خوړی دی فبعزتک لاغوینهم اجمعین. یا الله وایي ستا په عزت مې دې قسم وي چې دا ټول به ګمراه الا عبادك منهم المخلصين. چان کړی شي بندگان چې کوم ستا دي چې هغوی خیرخوا دي، هغوی کې اخلاص دی، دینداره دي، هغوی نشي ګمراه کولی. نور هغه قسم خوړلی چې زه به دا خلک ګمراه کوم. نو ضرورت دی دې ته چې ته الله پورې پناه ونیسي د دغه عظیم دشمن د شر. هدایت ټول په کوم کتاب کې دی؟ قرآن. چې ته اوس د هدایت دا کتاب کولاو کړي نو شیطان به تا پرې تا ته به څه وایي چې ځه وایه قرآن یې زده کړه، تفسیر یې وکړه، ترجمه یې وکړه، ځه بې پوه کړه. ته که چېرته معمولي د خیر کار کوې که نه، ځکه چې د خیر کار هم ټول یو شان نه دی که نه، څه ډېر دی څه لږ دی. ته چې معمولي د خیر کار کوې شیطان تا نه پرېږدي، نو څه دې خیال دی چې ته د رب العالمین کتاب روایې ته وکړې؟ فیسبوک ته 2 ګنټې سړی راسي دله څه نه کوي، هېڅ تندر پرې نه راوړي. او دا واټساپ او یوټیوب او لوبې او ټول ټکانې بازارونو کې ګرځېده، مزدوریانې 10 ګنټې 12 کوو چې کله د قرآن خبر راشي کله اګرمې او کله بیا او کله هلته او کله دلته. دا ټول د شیطان چل دی. شیطان ته په اعلی سره خو نه پرېږدي. چې کله ته د شیطان مقابله وکړي نو د الله په توفیق سره به ته زورور شي. بیا وایه د قرآن چې څومره یې وایه. دا کوم سړی چې قرآن نه لري او نه یې مراجعه کوي، نه یې یادوي، نه یې لولي، نه یې تفسیر او ترجمه کوي، د شیطان ته ځان تسلیم کړی دی چې زه ستا د خبره منم او دې کتاب سره تعلق نه ساتم. او کوم چې په مقابله کې دی نو شیطان که د خپل سر دیوال نه راواچوي خو هغه سره څه نشي کولی، ځکه چې الله ساتلی دی. دغه بنده الله ساتلی دی، هسې نه دی ساتلی. بنده کې کمال دا دی چې دی د شیطان په مقابله کې دا اوس یو سړي باندې ته امتحان راوله ځه هسې دا ناشنا راوله امتحان پرې راوله وایي ستا دا موبایل دا ما له راکړه 24 ګنټو له ما سره یاره کله لیونی نه شو. ورته ووایي یواب ته د قرآن مه راله هغه ښه خوشحاله ځکه چې میاشت هسې مې دی راغسې هېڅ پروا نشته. دا قرآن به مه راله نه وایي ما راغستی ویل ته ضرورت نشي ما نه راغسې زه نه یم. دا موبایل 24 ګنټې ما ډېرې زیات ګنټې کې بند اکثر بعضو ادارو ته سړی لاړ شي که نه نو هلته په دروازه کې د سړي د موبایل والي د ده که نیمه ګنټه کاري دا لاس به تقریر ورته چې د موبایل کې به څه مسیج راغلی کې به څه راغلی سبحان الله. دغه شان الله والا دي چې د هغوی نه قرآن اخیسته په هغوی د قرآن درس بندول د هغوی مړه کول دي.
والتي موبایلي بلکې انټرنیټ نو د انټرنیټ مخکې و د الله دا بندګان نو انټرنیټ و د محبت د خلکو د قرآن سره هغه اولیاء الله هغه نیکان خلک الحمدلله دې دور کې شته شته دې دور کې او دا جدا خبره چې تاته نه ښکاري چې څه به پخپله په هغه کسانو کې ښه ګمان به درباندې کوو خو دا یو نصیحت دی چې تا به ځان له قرآن سره دومره زړه نه لګي هسې پوهانو کوم خیال کړی دې خبرې ته مې چې د سوچ کړی پوهانو کوم خیال کړی دی دې کور کې به د هر سړي یو قرآن خیال نه دی خبرې ته دا د ابۍ دی دا د بابا دی دا زما دی دا د مشر ورور دی او د دې وړو هغه سپارې به پرتې اوس نشته کڅوړې به جوړې کړي د اهتمام به یې کړه اوس که نه زما د خبره المعاري کې موجوده د هر یو کس قرآن پروت او صعب به شدیدي کې د بل هغه به دې راواخیست وي دې کې زما نښه ده ما به کې ځان ته ځای برابر کړی اوس پوره کور کې مصحف به ویني او که یې چېرته یو سپین ږیری په کور کې غریب هغه یې علي هغه یې او یا هغه بوډۍ کور کې چې هغه قرآن راځي نو چې د دغه نه خو دمه شي که نه د فیسبوک نه د واټساپ نه د یوټیوب نه چې د دې نه خو دمه شي نو الله دې په حال رحم کړي پته نه شي چې څه الله ته به څه وایي څه به نه وایي الله دې رحم وکړي